ما بعد د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې د الله رب العزت په توفیق سره نن یو سل دریش شپېته نمبر نشست دی او په دې کې اولنی سوال د یو ورور کړی دی او دا سوال بار بار شوی دی چې زه په مړي پسې خپلوانو کې چې څوک مړ شي مور یا پلار یا بل څوک خپلوان نو د هغه دپاره نفلي مونځ کولی شم او که نه الجواب دا خبره یاده کوي چې مړي ته ثواب صرف د هغه اعمالو رسیږي چې د هغې په باره کې دلیل راغلی په شریعت کې نور قانون دا دی چې الله قرآن کې وایي وان لیس للانسان الا ما سعى انسان ته د قیامت په ورځ نه میلاویږي مګر هغه څه چې د څه دپاره د په خپله محنت کړی داسې نشي کیدی چې یو کس ته د بل دپاره لګیایي نه الله رب العزت دا طریقه قبلی او نه الله دا کار کوي چې د یو ګناه روالي یا د یو ګناه د یو چا د ګناه بوج په بل چا کیږي الا دا چې هغه ورسره په دې ګناه کې شریک هغه جدا مسله ده خو نور د الله طریقه دا نه ده کل نفس بما کسبت رهینه قرآن بل ځای کې الله وایي چې قیامت په ورځ به هر انسان په خپل عمل کې بني چې څه دې کړي د هغې به درته بدله میلاوي یا که ښه بدله ده او که بده بدله ده د عمل سره تعلق ساتي چې څنګه ستا عملي نو دا مسله د مړي دپاره چې هغه ته ثواب ورسي نیک اعمال کول نو دې کې دا قانون یاد کړي چې اصل دا دی چې انسان ته د هغه څه فایده رسي چې هغه د ځان دپاره کړي قرآن نه بیم دغه یو دلیل دوه نور بیم شتي دا ما پیش کړو دغه شان حدیث کې دا راځي مشهور حدیث دی امام مسلم رحمه الله راوړی دی چې کله انسان مړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انقطع عمله د ده عمل بیا ختم شي بس ځکه چې مړ شو نور پې څه شتي نه او نه څه کولی شي سوای د درې خبرو نه الا من صدقة جاریه که چېرته د داسې صدقه ورکړي چې د هغې ثواب په ده پسې روان په قبر کې هم ده ته دغه ثواب هغه میلاویږي او علم ينتفع به یا داسې علم یې کړی چې هغې بیا په خلکو کې خور کړی او خلک د هغې نه فایده اخلي د دې ثواب همیشه دپاره د قبر کې پروت یم روان او ولد صالح یدعو له یا نیکعمله بچی چې د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي د دې ورته اجر میلاویږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله عنه وفات شوی د هغه په ژوند کې بیبي د هغه خدیجه رضی الله عنها د هغه په ژوند کې وفات شوې ده درې لوڼې وفات شوي د هغه په ژوند کې نور خپلوان وفات شوي دي ملګري ډېر شی وفات شوي او د هېڅ چا په باره کې دا نه دي راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د هغوی د طرف نه تلاوتونه کړي د هغوی ته یې بخلي دي یا د هغوی د طرف نه نفلي مونځونه کړي دي یا اذکار یې کړي دي او که چېرته دا د خیر کار وی او ثابت وی نو هغه صحابه کرام او د نیکان خلک دا به ورته زموږ نه مخکې شي دلیل د څه په باره کې راغلی د هغه یاد کوي د حج په باره کې د عمرې په باره کې او فرضي روجې چې په چا باندې پاتې شي چې د هغه وسي ځکه چې فرضي روجې پاتې کېدل دا په دوه قسمه دا یاده کوي یو هغه انسان دی چې هغه بیمار شو معذوره شو او دته موقع بیا میلاو نه شو د هغه روجو د نیو نو الله یې نه رانیسي ځکه چې موقع ورسره نه وه یو هغه دی چې موقع ورسره وه او بیا یې هغه قضا روجې ونه نیوې دا روجې په ده باندې پاتې شوې نو د ده شاته کوم وارثان چې د هغه دا روجې نیوی شي د طرف نه او دغه شان د مړي د طرف نه صدقه ورکول په دې دلیل شتي او د مړي دپاره دعاګانې غوښته په دې دلیل شتي دا پنځه کارونه دي حج عمره واجب روجه او صدقه او دعا د دې نه علاوه د مړي دپاره نفلي مونځونه کول
د مړي دپاره اذکار ویل، د قرآن تلاوتونه کول، هغه ته وربخل، دې کې په یو عمل باندې هم دلیل نه دی راغلی. او د ټولو نه بیا زیات چې مړی څه ته ضرورت لري که نه، د ټولو یعنې د 5 کارونه خو ته دا دپاره کولی شي، په دې 5 کې د ټولو نه فایدهمند کار هغه د هغه دپاره ډېره دعا غوښته دي. د مړي دپاره دعاګانې موږ دغه پرېښودې ده، دعاګانې موږ د مړو دپاره، یعنې پلار به خپل مړي، مور به مړي، د هغوی دپاره به دې دعاګانې ډېرې نه غواړي. او په دې سوچ کې دا تپوسونه به کوي که زه د هغوی دپاره نفلي لمونځ وکړم، او که زه جي 100 پیرې سبحان الله ووایم هغوی ته ور وبخم، او 1 لاک پیرې پلانی ذکر ووایم هغوی ته ور وبخم. په دې دلیل نشتی، په څه چې دلیل دی هغه وکړه. الحمدلله لار بنده نه ده. که څوک دا وایي چې دا خو لار بنده شو، نه، لار کوم ځای کې بنده ده؟ ته د هغه د طرف نه صدقه کولی شي، دا کولاو لار ده. د خیر کار وکړه، داسې کار چې مسلمانانو ته ترې فایده روانې همیشه، دا به دې مړي پسې وکړه د هغه په نوم. دغه شان د هغه دپاره په مخه دعاګانې غواړه، خصوصا په هغه وختونو کې، په کومو وختونو کې چې دعاګانې ښه قبلېږي، هغه ټیم کې د مړي دپاره دعا غواړه. نو الحمدلله لار موږ ته بنده نه ده، لار شریعت کولاو ساتلې ده. خو موږ به کوو هغه څه چې د څه زموږ سره دلیلي، او ټول خیر او خیر هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی. ټول خیر دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی. نو موږ داسې نشو کولی چې د ځان نه هغه کارونه راوباسو چې په هغې باندې دلیل نه وي. لمونځ ګوره د مړي د طرف نه که نفلي او که فرضي دا نه کېږي. د مانځه دا مسله زموږ دا خلک ډېره چیړي، یاره وایي د مړي د طرف نه لمونځ کوو. لمونځ د مړي د طرف نه بلکل نه کېږي، په یو حال کې هم نه کېږي. او که چېرته ده باندې لمونځ پاتې وي که نه، لمونځ یې پرېښودی، نو هغه بیا په 2 قسمه، یا خو به دی معذوری، یعنې ده سره عذر او شریعت دی معذوره ګڼلی. لکه مثال یو سړی دی بیمار و بېهوشه، او ډېر وخت بېهوشه پروت او پای کې مړ شو، الله د ده نه تپوس نه کوي چې ته ولې لمونځ نه دی کړی. نو موږ باندې هم څه نشته چې موږ د ده طرف نه لمونځ وکړو. یا یو سړی دی هغه لیونی شو، یا عمر یې دومره زیات شو چې عقل یې ګډوډ شو، په ده باندې لمونځ نشته. نو چې الله دې تپوس نه کوي، نو موږ باندې هم څه نشته چې د هغه دپاره لمونځ وکړو. او چا چې لمونځونه قصدن عمدن پرېښودي، د ده معامله د الله سره ده. ته به څه کوې؟ ته د ده دپاره بخښنه غوښتی شي. که چېرته بعض لمونځونه یې پرېښودي، نو د هغه دپاره ته بخښنه غوښتی شي، دقه ستا کار دی. نور ته د هغه دپاره لمونځونه نه شي کولی. او دا خو به اسانه وه که داسې وایي موږ کې به هر چا وصیت کولی چې مړ شو چې زما دا لمونځونه حساب کوو، به یې کوئ. او بلکې د مولیانو ورته بعضو نور هم لار اسانه کړې ده، دا کولو نه یې ورته هم قصه اسانه کړې ده. هغه دا چې دغه هیله اسقاط ورته وایي، د صابون یو چکی اسقاونته کې صابوني او یو جوړه جامه، هغه تاو راتاو کوي، ما تا ته بخلی ده، هغه وایي ما تا ته در بخلی، او لمونځونه ماف شو. عجیبه خبره ده چې لمونځ د اسلام دومره عظیم رکن دی، هغه ماف کېږي د صابون په یو چکی باندې، او هغه قصدن عمدن پرېښودي. چا چې قصدن لمونځونه پرېښودي دي، د ده معامله د الله سره ده. ما ورته زیات نه زیات د هغه دپاره دا کولی شو، که چېرته ده همیشه دا طریقه نه وه چې د هغه دپاره دعا غوښتی شو، بس نور لمونځونه د مړي د طرف نه نه کېږي.